کاروبار ویلیو د سره د ویلیو نشته په دغه منګه بګې د شپږ واته 100 روپۍ په مشکله پیدا کوو. سلويخ کلن خانشید په مردان ښار کې د ماربلو لیکایي او ګلکاری کوي. دی وایي د ګرانې د وجې جون ګران شوی دی. خانشید 2 بچی لري خو په دې مزدورۍ کې گزاره نه کیږي. دا یو د قبر خزر ده تقریبا په 2 غنټې کې کوم کم از کم دا 2 غنټې کې کوم دی مال 130 روپۍ راګي د مال اكو خوک شوی د غم شوی دی خو لکه سب دغه پکې نه کیږي. تر شي شو قدر شي بچی کپڑے جامې پیدار غواړي او بدای د وخت زمینګ نه کیږي دړنه ویني ساده خو ته کول نه شو. دی وایي د 13-15 کالو داسې سنگ مرمر تراشي مزدوري کم شوې ده د وړاندې نه به ورته په کاڼي د ګلکارۍ هم ګا کراته او اوس کارونه ډیر کم شوي دي. مخکې به خلکو ابتداګانې کولې د روډونو ابتداګانې به وي د لارو کوڅو ابتداګانې به وي د قبرونو کار به اوس هغه شی مکمل ختم شو. خانشید وایي وړاندې نه به په زیات کار په لاسو کوو خو د دې ځای کمپیوټر اغوستی دی او په لږ وخت کې زیات کار کیږي. اوس به دې کې په جوماتونو کې به لیکل کېده بسم الله کلمې یاد کړو هغه په ټیل باندې کیږي هغه په بټۍ کې کمپیوټرایز په دور باندې کیږي. دا دې کار پوزیشن ختم دی. د دې عمر کې نه بل څه کار د کول شم نه د بل څه لار شته په دا مجبوري به دې تناسي. د 2 بچو پلار خواهش لري چې بچی زده کړې وکړي او خو جون سره سره په ټولنه کې یو ګټور شریان جوړ شي. بخت محمد یوسفزی، وحدت نیوز، مردان.